دا کیسه د بغداد ښار ده، د هغه ښار چې د دین، علم، سودا او عجیب و غریب تقدیرونو ښار بلل کېده. هر سهار د ښار په یوه څنډه کې مزدوران راټولیږي د یوې ګولې ډوډۍ لپاره، د یوې ورځې مزدورۍ لپاره. په دې مزدورانو کې یو جوان هم و، خاموش، باادبه او عجیبه خاموشي یې په سترګو کې ښکارېده. ده نه غږ کاوه، نه ترې څوک پوهېدل څوک دی. په همدې وخت کې د ښار یو شتمن سوداګر هاشم راغی. کار ته یو مزدور ته اړتیا لرله. هاشم وویل ته مزدوري کوې؟ جوان وویل هو کومه ورځه، خو زما 3 شرطونه دي. جوان وویل وایه څه شرطونه دي؟ جوان وویل زما معاوضه 500 درهمه ده. د اذان له وخته تر لمانځه پورې کار نه کوم. که تاسې زما نه کومه پوښتنه وکړه زه به خاموش یم. ځواب مې خپله خوشا ده. هاشم موسک شو، خو دا شرطونه یې منل. د جوان له ځان سره یوړ کار ته. سبا ورځ هاشم حیران شو. دا ځوان په 2 ساعتونو کې هغه کار وکړ کوم چې نور مزدوران به په یوه ورځ هم نشوی کولی. خو کله چې اذان وشو ځوان کار بند کړ، کدال یې کیښود او د جومات په لور روان شو. هاشم ورته وویل لار نشې، لږ کار نور پاتې دي. ځوان وویل زما رب غږ کړی دی، اوس زه کار نه بلکې د عبادت لپاره حاضرېږم. په همدې توګه دا ځوان هره ورځ راځي، کار کوي، دا کوي، خو کله هم د خپلې معاوضې نه لږ نه اخلي او کله هم د خپلې خاموشي نه تیری نه کوي. هاشم حیران و. دا څوک دی؟ ولې دومره خاص شرطونه لري؟ ولې نه غږیږي؟ ولې کله ناکله شنبې په ورځ 3 درهمه اخلي؟ دا ټول څه دي؟ هاشم څو واري هڅه وکړه چې د دا پوښتنه وکړي، خو ځوان ورته یوازې مسکا وکړه او هیڅ ځواب یې ورنکړ. یوه ورځ ځوان ویل زه نور ژوندی نه یم پاتې، ما ته مړی نه احساس کیږي. هاشم حیران شو ته خو روغ یې. ځوان موسکی شو، وړي ویل زه پوهیږم چې زما د مړي نه وروسته به زما د وصیت پوره کوي. هاشم ویل واده کوم. ځوان ویل زما د بدن هډوکې د ښار له لاوې لاندې ښخ کړی شي. زما د کفن خرڅ لپاره د 10 درهمه وکاروي. د انګوټي خلیفه ته وسپاري. 1 کال وروسته د شنبې په ورځ د ښار د دروازې مخته کښیني. 5 له خلکو څخه څه مه غواړه، خدای به درکوي. هاشم حیران و، خو واده یې وکړه. سبا چې راغی ځوان وفات شوی و. هاشم د ځوان وصیت پوره کړ، جنازه یې وکړه، هډوکي یې ښخ کړل، انګوټي یې خلیفه ته ورسوله. خلیفه چې انګوټي وکتله ناڅاپه ژړا پرې راغله. ده وپوښتل ته دا له کومه راوړي؟ هاشم ټوله کیسه ورته وکړه. خلیفه غلی شو. بیا یې وویل ته پوهېږې څوک و؟ دا زما زوی و، هغه چې ما په لاره کې وکړی و. هغه د الله د رضا لپاره پټ ژوند غوره کړی و او بې له نوم و نښانه مزدور پاته شوی و. هاشم شونډې پرې شو، سترګې یې له اوښکو ډکې شو. دا کیسه موږ ته ښیي چې نیت پاک وي، عمل خالص وي، نو مقام الله ورکوي، نه خلک. کوم کسان چې د الله لپاره کار کوي هغوی ته انسان نه بلکې رب عزت ورکوي. د خدای بندگان خاموش خو عملونه یې غږ لري. ګرانو دوستانو، که تاسو ته دا کیسه خوښه شوه نو مهرباني وکړئ، ویډیو لایک کړئ، خپل نظر کمنټ کې ولیکئ او زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ د نورو داسې کیسو لپاره په یاد ولرئ. الله جل جلاله د نیتونو حساب کوي، نه د شهرتونو.